غزني کې طالبانو ته څنګه افغان ځواکونو غاښ ماتونکی جواب ورکړ. د غزني د نیولو پلان څنګه ناکام شو؟ هیله د ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ملي دفاع وزارت وایي طالبانو غوښتل بېګا ناوخته د غزني ولایت په مرکز برید وکړي، خو برید یې د افغان ځواکونو له لوري پر شا تمبول شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان په ودامان وایي په دغه برید کې 4 طالب وسلوال وژل شوي دي او د هغوی 15 تنه نور ټپیان دي. وروسته له هغې چې پر غزني ښار د طالبانو د لوی برید په اړه استخباراتي معلومات افشا شول، نو حکومت هم په دې ښار کې د تیر کال د فاجعې د تکرار مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړل او په دې لړ کې ولسمشر غني هم د تیرې پنجشنبې په ورځ دې ښار ته سفر وکړ او هلته یې په خپله وینا کې وویل چې پر غزني ولایت د فاجعې د تکرار مخنیوی شوی دی او امنیت ته جدي پاملرنه کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې ښه وخت.